په سعودي عرب کې یو بل پاکستانی چې دی نو پنکې ته رسي واچولې او خپل ځان یې پانسي کړ، خپل ځان یې ختم کړ. یار یوه ډېره دردناکه واقعه ده، لږ راسره ضرور واورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو یې سیټ چې تاسو ته دا کس ښکاري د دې نوم لقمان دی. ملګرو دې 15 کاله مخکې چې دی نو واده کړی و او 15 کاله شوي که نه چې دې بچي نه کېدل، بچي نه چې دی نو محروم و. ملګرو 15 کاله پس چې دی نو ملګرو دې له الله پاک چې دی نو یوه لور ورکړله او که نه چې کله وله یوه لور ورکړه نو دا ډېر زیات خوشحاله و. په سعودي عرب کې و، دا بیا پاکستان ته هم راغی او کله چې دا راغی که نه او د خپلې لور چې دی نو دا یې راواخیستله په هغې کې او د هغه نه پس چې دی نو دا الله پاک ته په سجده باندې شو، په ځمکه باندې په سجده شو او په ژړا شو او ښه ډېر زیات یې وژړل. ملګرو کله چې دا که نه 2 کاله دغه جینۍ وشول نو په دې جینۍ کې چې دی نو بیماري راښکاره شوله، دې ته بلډ کینسر ولګېد. دغه جینۍ ته چې کله دې جینۍ ته بلډ کینسر ولګېد، د لقمان چې کومه کس دی نو دا چې دی نو سعودي عرب ته واپس تللی و، د جینۍ ته چې دی نو بلډ کینسر ولګېدو نو ډاکټر ورته وویل چې تاسو به موږ له 25 لک روپۍ راوړئ، نو په دې باندې په علاج باندې 25 لک روپۍ راځي. نو د هغه نه پس چې دی نو ښځه ولګېده او خپل خاوند ته لقمان ته چې دی نو رینګ وکړو. چې کله لقمان ته وویل که نه چې دا جینۍ بیماره ده او وایي چې 25 لک روپۍ پرې لګي، نو لقمان ولګېد کوششونه کول که نه، هغه یو عام مزدور و، یو عام دیاړي مار و. نو هغه کوشش وکړو که نه، ویل چې زه روپۍ پیدا کړمه، څه چاندې وکړې، خلکو له چاندې هم ورکړلې. تقریبا 11 لک روپۍ چې دي نو هغه جمع کړلې او هغه چې دي نو راولېږلې. د هغه نه پس چې دی نو ښځې به ورته بار بار رینګ کاولی و چې ته روپۍ راولېږه که نه، دا یوه لور الله پاک راکړې ده، دا به هم ختمه شي، ځکه چې هغه ته چې کومه بلډ کینسر دی نو دا چې دی نو د دې وجې نه به هغه ختمه شي. نو دې چې کومه لقمان چې دی نو دا په سعودي عرب کې چې دی نو دا په دیره کې و، ډېر زیات خفه و او کومه نور کسان چې دي نو هغه لاړل کارونو له. دا لقمان ولګېد که نه او دې چې دا نو یوه رسي راواخیسته، یو پړی راواخیستو او دې چې دی نو پنکې ته چې دی نو خپل ځان پانسي کړو، خپل ځان یې ختم کړو. په دې ویډیو کې زموږ دپاره هم ډېر زیات عبرت دی. ټولو ته خواست دی که نه چې څوک هم مسافر دي نو هغه مه تنګوئ، ځکه چې مسافرۍ ژوند ډېر زیات سړی تنګ وي په مسافرۍ کې، ځکه چې یو ځان چې نو په مصیبت کې وي، په بل ملک کې وي او که نه او بل دا چې د کور نه پسې هم پرشر وي نو هغه سړی ډېر زیات خرابېږي. نو ما ټولو ته خواست دی یار خپل مسافر چې دی نو ضرور مه تنګوئ.